د لوګر ولایت ځایي مسؤلین وایي چې په پل علم ښار کې د 4000 کورنیو لپاره د څښاک پاکې اوبو برابرې شوي دي. بل لور ته د پل علم ښار اوسیدونکي د څښاک پاکو اوبو له برابرولو خوښ دي او په دې ولایت کې د اوبو رسولو شبکو د پراختیا غوښتونکي دي. په لوګر ولایت کې د سختې وچکالۍ پر دوام دغه ولایت سیمهیز چارواکي وایي په پل علم ښار کې د 4000 کورنیو لپاره د څښاک پاکو اوبو ته د لاسرسی زمینه برابر کړې ده. در حدود 4000 فامیل نلهای آب یا شومیدنی صحی برایشان دیزاین شده و در حال توزیع هستند. په همدې حال د پل علم هغه اوسیدونکي چې د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کړي خوښ دي او زیاتوي د وروستیو کلونو په لړ کې ګڼې څاګانې په دې ولایت کې وچې شوي دي. خلک به له دې څخه سهولت به ورته پیدا سي، یعنې په خپل کور کې به هر انسان د خپلو به پیدا سي. اکثریت ځای وچ شو، د شاوخوا د خلکو د کورونو د موږ خپله هم وچه سوله، نو موږ به د ډېر لرې ساحې نه کوم ځای کې به چې اوبه زیاتې وي یا به یې ساه غوچه وه، هغې نه به موږ ځان ته د څښلو اوبه کالی کور کې چې کوم اړتیا وړ اوبه دي هغه به هم راوړلې. نمین شیطان برای ما داد، بسیار خوشحال و بسیار نشان 24 ساعته برای ما آب میرسد، بسیار خوب آب پاک سوتره. د لوګر سیمهیزو چارواکو د معلوماتو له مخې وچکالۍ او وروستیو سیلابونو په دغه ولایت کې د څښاک پاکو اوبو ته د خلکو لاسرسی کم کړی دی.